د اوبو او انرژۍ وزارت وایي په روان هجري لمریز کال کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د 8 لویو بندونو پر جوړولو کار شوی او د ځینو چارې یې هم پای ته رسیدلي دي. د دغه وزارت ویان ټولو نیوز ته وایي په کابل کې د شاه عروس بند او په زابل کې د عمري بند چارې بشپړې شوي او شپږو نورو بندونو پر جوړولو کار روان دی. د چارو ځینې شنونکي د هیواد د اوبو د مدیریت د کرنې د پراختیا او د انرژۍ د تولید په برخو کې د اوبو د بندونو جوړول مهم ګڼي. د اوبو او انرژۍ وزارت ویان ټولو نیوز ته وایي چې د کابل د شاه عروس بند او د زابل د عمري بند چارې بشپړې شوي دي او دغه راز د هلمند د کجکي بند د دویم فاز چارې 80 سلنه، د هرات د پاشدان بند چارې 90 سلنه، د فراه د بخش آباد بند چارې 80 سلنه او د پکتیکا د پلتوني بند چارې 6 سلنه مخته تللي او د ارزګان د غجان بند د رغولو چارې روانې دي. دا هغه لویې پروژې دي چې د اوبو انرژۍ وزارت له لوري سږ کاله پرې کار روان دی او ځینې بشپړې شوي دي، ځینې د بشپړېدو په درشل کې دي. همداراز د افغانستان د اسلامي امارت له لوري 4 نورو لویو بندونو ته هم بودیجه ځانګړې شوې ده چې انشاءالله په راتلونکي کې به د دغه بندونو چارې هم شروع کیږي. په دې لړ کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره باید هغه بندونه چې د امکان سنجۍ مطالعات یې بشپړ شوي دي خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. مدیریت عمومی بندهای افغانستان، چه بندهای آبگردان باشد، چه بندهای آبیاری باشد، چه بندهای آب آشامیدنی باشد، حتی بندهای تولید برق که است. در روز 4 نوع بند داریم. مدیریت و مسئولیت اصلی وزارت انرژی و آب هستند که روی ازی باید کوشش کنه که از طریق سرمایه گذار یا از طریق برنامه انکشافی روی ازی کار شود. آبهای سطحی ما متاسفانه به اندازه کافی کاهش یافته. ما امیدوار هستم که با این مدیریت آبهای افغانستان و ایجاد بندها میشه که حداقل منابع زیرزمینی که در حال استخراج هست و بی‌رویه به مصرف میرسه بتونیم حداقل برای آینده از این فاجعه که به بار خواهد آمد جلوگیری شود. سره له دې چې د ملګرو ملتونو له لوري تر 2013 کال پورې د کابل د تر ځمکې لاندې اوبو د خلاصېدو د احتمال په تړاو اندېښنه مطرح شوې ده، خو د خبرداریو ته په پام سره د اسلامي امارت چارواکي د اوبو د کمښت د ناورین د مدیریت لپاره په بېلابېلو سیمو کې د کانالونو، چیک ډیمونو او لویو بندونو د جوړولو د پلانونو خبره کوي. پر همدې موضوعات هم کیږو او بحث به لرو. د بحث لپاره موږ سره د سکایپ پر کرښه د اوبو انرژۍ وزارت ویان ښاغلی مطیع الله عابد میلمه دی. عابد صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر که په پیل کې د همدغه دوو جوړو شویو بندونو د اوبو چې د شاه عروس همدغه راز عمري بند دی د چارو د بشپړېدو او دغه راز د دوی د ظرفیت په اړه معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم على رسوله الکریم. تاسو ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو هیله سلامونه وړاندې کوم او مننه کوم چې موږ ته متوات راکړئ. څرنګه چې تاسو بیان کې کمرغه انرژۍ وزارت د روان کال بیان کې په ټولو باندې او لوی پروژې دي د زابل ولایت کې عمري پروژه ده. د یادونې وړ ده چې دا هغه لومړۍ پروژه ده چې د افغان ډیزاین شوې ده او له نیکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه او د افغانستان ملي بودیجې څخه د دغه پروژې تعریف ورکړل شوي دي. نوموړې پروژه په ټوله کې 53 کیلوواټه برېښنا تولیدوي او تر 180 پورې هکتاره کرنیز او همداراز شاه عروس بند هم چې د کابل ولایت په شکردره ولسوالۍ کې موقعیت لري. هغې بند چارې هم بشپړې شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله موږ د رسمي افتتاح شاهدان اوسو. دغه پروژه هم د برخه لویه پروژه ده او همداراز د ځمکې لاندې اوبو تغذیې لپاره چونکې په کابل ښار کې او یا هم په نږدې ساحاتو کې چې هېوادوال کابل شاوخوا کې اوسېږي
د ځمکې لاندې اوبو په برخه کې ډېر مشکلات لري، نو دغه پروژه د ځمکې لاندې اوبو تغذیې لپاره او همداراز د ځمکې د خړوبولو لپاره ډېره مهمه پروژه ده. نوموړې پروژه تقریبا 2700 پورې حد اکثر هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او 1.2 برېښنا تولیدوي. بله عابد صاحب که د دغه نورو شپږو بندونو په هکله چې چارې دغه دي روانې دي د پای ته رسېدو لپاره کوم ټاکلی مهالویش لري که نه لري، که لري په څه ډول دی؟ هو لکه څرنګه چې ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې ګڼ شمېر پروژې، لوی پروژې البته د اوبو د مدیریت په برخه کې تر کار لاندې دي. هغه پروژې چې چارې بشپړې شوي دي، یو هم شاهروس بند و چې خبرې مې باندې وکړې، په زابل ولایت کې د تورې بند و، د دغه چارې بشپړې شوي دي. البته د کمال خان بند چارې هم په ټولیز ډول باندې بشپړې شوي دي چې تر دې مهاله پورې په رسمي ډول هغه هم ګټه اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. هغه به هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. البته چارې بشپړې شوي دي. د کمال خان بند باندې تقریبا پاور هاوس باندې کار شوی دی چې تقریبا تر 9 میګاواټه پورې برېښنا هلته تولیدوي، دروازې جوړې شوي دي، ترڅنګ یې کانالونه پاک شوي دي. په ټوله کې هغه بندونه چې کارونه یې د بشپړېدو په حال کې دي، د ګټه اخیستنې په جریان کې دي، هغه د کمال خان بند دی، د شاهروس بند دی، همداراز په هرات ولایت کې د پاشدان بند دی چې تقریبا تر 90 سلنه پورې چارې پر مخ تللي دي. د روان کال په جریان کې به د دغه بندونو په رسمي ډول ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. پاشدان بند په هرات ولایت کې موقعیت لري، 14,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي، تر 2 میګاواټه پورې برېښنا تولیدوي. او همداراز نور لوی بندونه چې هغه وختګیره بندونه دي، په هغه کې په فراه ولایت کې د بخش آباد بند شامل دی چې د لومړي فاز چارې تقریبا 80 سلنه پر مخ تللي دي. 2 تونلونه پکې شامل دي، هر یو 1500 مترو شاوخوا کې اوږدوالی لري. له نیکمرغه د دغه تونلونو، انحنافي تونلونو د کندنکارۍ چارې خلاصې شوي دي، د پاکارۍ چارې هم خلاصې شوي دي. فلحال د دغه فاز د تونلونو په پختهکارۍ او کمپیوټریزۍ باندې روان دی. همداراز د کجکي بند دویم فاز، دویم لاک باندې هم کار روان دی چې تر دې مهاله پورې تقریبا تر 80 سلنه پورې چارې پر مخ تللي دي. د دغه لاک په بشپړېدو سره به د برېښنا تولید ظرفیت هم په اعظمي توګه تر 150 میګاواټه ته لوړ شي او دومره برېښنا به تولیدوي. او همداراز چې فعلحال کجکي بند 1.2 میلیارډ متر مکعب اوبه ذخیره کوي، د اوبو د ذخیرې ظرفیت هم ورسره 2 چنده شي. همداراز په پکتیکا ولایت کې پلتوني بند هم تر کار لاندې دی چې دا هم د اوبو مدیریت په برخه کې نسبتا لویه پروژه ده. دا هم د افغانانو له لوري سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده. اوس فعلحال د افغانانو له لوري عملي چارې روانې دي. فعلحال په ساحه تقریبا تر 10 سلنه پورې چارې پر مخ تللي دي او تر 2,500 پورې ګریبه ځمکه خړوبوي، تر 1 میګاواټه پورې برېښنا تولیدوي. نو په ټوله کې او بل بند چې په وروستیو کې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي معاونیت د قدرمن مرستیال له لوري او همداراز د اوبو انرژۍ وزارت د رهبرۍ له لوري په روزګان ولایت کې د غاجان بند چارې پیل شوې. نو په ټوله کې تقریبا 8 بندونه دي چې په بندونو کې ځینې بشپړ شوي دي او په رسمي ډول ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي، ځینې د ګټه اخیستنې په درشل کې دي او ځینې بیا چې لوی پروژې دي هغه په راتلونکي کې انشاءالله کېږي او ګټه سپارل کېږي. بله عابد صاحب، ستاسو په خبرو کې یو مسله چې یاده مو کړه، هغه ځینې بندونه و چې چارې بشپړې شوي دي او د ګټې اخیستنې په درشل کې دي چې وبسپارل شي. لکه یو مو د کمال خان بند یاد کړ، علت څه دی چې تر اوسه پورې دا ګټې اخیستنې ته نه دي سپارل شوي؟ څه ته په تمه یاست؟ ډېر ښه. په کلي ډول د دغه بندونو که هغه شاهروس بند دی، که هغه کمال خان بند دی، کارونه یې بشپړ شوي دي. دا چې د مشرانو د وخت له امله چې دوی وخت نه لري
په رسمي ډول تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو پوهېدلي چې د بندونو په رسمي ډول افتتاح وکړو، خو په نږدې راتلونکي کې انشاءالله په 2 هفتو کې یو څو هفتو کې به انشاءالله په نږدې یا هم د روانې هفتې په جریان کې به د بعضو بندونو د افتتاح شاهدان اوسو. بله عابد صاحب که د بندونو جوړولو په برخه کې د تخنیکي وسایلو دغه راز د ماشینالاتو په اړه هم موږ ته معلومات راکړئ، څومره پرمختللي دي، څومره د باور وړ دي، څومره اسانتیاوې پکې شته دي؟ ډېر ښه. د تخنیکي وسایلو په برخه کې او په ټوله کې د بندونو یا د پروژو د پلي کولو په برخه کې له تخنیکي اړخه له نیکه مرغه تر دې مهاله پورې موږ ښه روان یو او د ټولو پروژو چې هغه فلحال د اوبو د مدیریت په برخه کې روانې دي، که هغه لوی پروژې دي، متوسطې پروژې دي، لوی بندونه دي، چکډیمونه دي، سربندونه دي، استنادي کانالونه دي، د هغه ستاندرد وسایلو څخه که هغه تخنیکي وسایل دي او که هغه مواد دي، ستاندرد موادو څخه په ټوله کې معیار په نظر کې نیول کیږي او هغه شرکتونو ته چې دغه پروژو قرارداد ورکول کیږي د هغوی ټول کیفیت څېړل کیږي که چېرته ټول شرایط د هغه پروژې د پلي کولو لپاره نوموړي قراردادي شرکتونه پوره کړي، نو هغې څخه وروسته بیا قرارداد ورکول کیږي. تر دې مهاله پورې معیار په نظر کې نیول شوی دی. بله عابد صاحب، د دې ترڅنګ د وزارت ستراتیژي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره څه ده او دغه بندونه چې لوی بندونه دي کار پرې روان دی، ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي، په دغه برخه کې به څومره د ګټه ولري او څومره به اغېزناکه وسي؟ له نیکه مرغه د اوبو د مدیریت په برخه کې خصوصا دا چې افغانستان جغرافیه غرنیزه جغرافیه ده او همداراز د اقلیمي بدلون په پایله کې ډېر منفي تاثیرات په افغانستان باندې لوېدلي دي. د واورې په شکل باندې اورښتونه زیات کم شوي دي او د بارانونو په برخه کې بیا په داسې موسمونو کې چې هغه معمولا ګټور نه تمامیږي، بارانونه کیږي او سیلابونه راځي. په دې برخه کې له نیکه مرغه د لویو بندونو په برخه کې خو مو معلومات په تاسو سره شریک کړل چې څومره اوبه ذخیره کوي او څومره برېښنا تولیدوي او څومره د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره مفید تمامېږي. د چکډیمونو پروسه هم د افغانستان د اسلامي امارت په لوري د سکتوري وزارتونو پر مټ باندې که هغه د اوبو انرژۍ وزارت دی، زراعت وزارت دی، انکشاف دهات وزارت دی، په ټول افغانستان کې د هېواد په هره ولسوالۍ کې د یو چکډیم جوړولو پروسه روانه ده. تر دې مهاله پورې تقریبا تر 355 پورې چکډیمونه بشپړ شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او دا پروسه هم لا هم روانه ده. د اوبو انرژۍ وزارت په چوکاټ کې په مرکزي ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونه راځي. په دغه ټولو ولسوالیو کې 140 ولایتونو کې 140 چکډیمونه پلان شوي وو. تر دې مهاله پورې 111 چکډیمونه بشپړ شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او تاسو پوهېږئ چې چکډیمونه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره ډېر ګټور تمامېږي. هغه چشمې چې لاندې موجود دي، کاریزونه چې لاندې موجود دي، هغه ډېر ورسره تغذیه کېږي. په موسمو کې چې دغه چکډیمونه جوړ شوي دي هلته هېوادوال ډېر خوښ دي او همداراز د سطحي اوبو د مهار لپاره، د بارانونو د اوبو د مدیریت لپاره او د سطحي اوبو د مهار لپاره، د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره او همداراز په بعض ځایونو کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره، د اوبو د انحراف مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. نو په همدې اساس باندې د هېواد په هره ولسوالۍ کې یو چکډیم جوړیږي. باید یادونه وکړو چې د چکډیمونو په برخه کې دا چې دا پروسه یې داسې ګړندۍ روانه ده، ګټور ډېر تمامېږي خو وخت کم نیسي او همداراز ګټه یې زیاته ده او مصرف هم کم دی. بله عابد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ځینې بندونه یاد کړل چې هممهاله د دې چې هغوی د اوبو مدیریت کوي د برېښنا د تولید ظرفیت هم لري، څومره مو دغه انډول ساتلی دی چې د برېښنا د تولید په برخه کې هم له بندونو څخه ګټه واخیستل شي او هغه بندونه چې د برېښنا د تولید ظرفیت لري د برېښنا تولید به په هغه ولایتونو کې چې دغه بندونه جوړیږي د ویش بهیر به یې څه ډول وسي، د دې په اړه هم که معلومات ولرئ؟ ډېر ښه. د لویو بندونه یا د اوبو د مدیریت هغه لویې پروژې چې دي هغه معمولا د 2 هدفونو لپاره پلي کېږي چې یو یې د اوبو مدیریت دی
چې په هغه کې بیا د ځمکې لاندې اوبو لپاره هم ګټور تمامېږي او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره هم ترې استفاده کیږي چې په هغه کې مثلا په زابل ولایت کې تورې بند او همداراز پاشتان بند دی او همداراز کمال خان بند دی، کجکي بند دی، کابل کې شاه عروس بند دی او نور بندونه چې شامل دي چې په الحال د اوبو انرژۍ وزارت تر کاري پوښښ لاندې دي. نو دغه بندونه د اوبو د مدیریت لپاره په ټوله کې ترې استفاده کیږي او همداراز ترڅنګ یې بعضې داسې بندونه دي چې په هغه کې په لویه کچه برېښنا هم تولیدېږي. د مثال په ډول په کمال خان بند په 9 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لوړ شوی دی، د اوبو انرژۍ وزارت له لوري پرې کار وشو. همداراز کجکي بند پاور هاوس باندې چې کار وشو پر اوسه کال بل کال د اسلامي امارات لیورپول چارواکي له لوري په فاز افتتاح شو، ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې په نتیجه کې د برېښنا تولید ظرفیت 51 میګاواټه څخه 151 میګاواټه ته لوړ شو. په دې معنا باندې چې 100 میګاواټ برېښنا هلته اضافه شوله. همداراز په هرات ولایت کې پاشدان باندې چې تقریبا تر 2 میګاواټ پورې برېښنا تولیدوي او په کابل ولایت کې شاه عروس باندې چې 1.2 میګاواټ برېښنا تولیدوي. همداراز پکتیکا ولایت کې کومي باندې چې تر 1 میګاواټ پورې برېښنا تولیدوي، بخش آباد باندې چې 8 میګاواټ برېښنا تولیدوي. په ټوله کې دغه د اوبو د مدیریت لویې پروژې چې پلي کېږي د 2 هدفونو لپاره ترې استفاده کیږي او دغه برېښنا چې تولیدېږي د اوبو انرژۍ وزارت هڅه دا ده چې دا له ملي شبکې سره وصل شي. کله چې له ملي شبکې سره وصلېږي نو بیا د هېواد په هر ګوټ کې چې برېښنا ته اړتیا لیدل کېږي الچاوي زیاتوي، صنعتي پارکونو ته، رهایشي کورونو ته او یا هم دولتي ادارات ته، هر چېرته چې اړتیا وي بیا د اړتیا په اساس باندې دغه برېښنا رسونه کیږي او برېښنا دوی ته ورکول کیږي. بله عابد صاحب، د اوبو دغه بندونو د اوږدمهاله ساتنې لپاره مو څه پلانونه په نظر کې دي؟ دغه مسله مو څومره په نظر کې نیولې ده؟ د تاسو اواز نه لرم. بله، زموږ غږ لرئ عابد صاحب؟ د تاسو اواز نه لرم. عابد صاحب زموږ غږ لرئ؟ بله. عابد صاحب زموږ غږ لرئ؟ تاسو پوښتنه مطرح کړئ. بله عابد صاحب، پوښتنه مو دا وه چې دغه بندونه چې جوړ شوي دي د دغه اوږدمهاله ساتنې لپاره مو څه پلانونه په نظر کې دي؟ ډېر ښه. د بندونو په ټوله کې د اوبو د مدیریت پروژو او یا هم د انرژۍ تولید پروژو لپاره موږ د اوبو انرژۍ وزارت په چوکاټ کې د بندونو یا د پروژو د حفظ و مراقبت ریاست لرو چې دغه ریاست له لوري په منظم ډول باندې د هېواد په هر ګوټ کې هر چېرته چې د اوبو د مدیریت پروژې وي د هغو څخه ساتنه کوي، پاملرنه ورته کوي او همداراز د حفظ مراقبت پروژې پلي کوي. په 1401 کال کې موږ تقریبا په د 3 میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې د حفظ مراقبت پروژې درلودلې. په 1402 کال کې هم همداسې. نو د دغه ریاست له لوري هغه بندونه چې ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي، له ګټه اخیستنې نه وروسته د دغه ریاست مسؤلیت تر څو پورې د دغه بندونو خوندیتوب وکړي او پاملرنه ورته وکړي. له نیکه مرغه په دې برخه کې ځانګړې بودیجه هم ملي بودیجې څخه ورکول کېږي او دغې برخې ته مشخصه کېږي، بیا پروژې پلي کېږي چې تر دې مهاله پورې د هېواد په مختلفو ساحاتو ولایتونو کې ګڼ شمېر هغه پروژې چې مخکې هیڅ استفاده نه ترې کېدله او فلج شوي وو او یا هم هغه بندونه چې دې ته اړتیا لیدل کېدله چې باید په هغو کې پاور هاوس وي، توربینونه وي او یا هم دروازې وي یا نور مشکلات لري، د هغو د بیا احیا او بیا ګټه اخیستنې لپاره پروژې پیل شوي دي. د نمونې په ډول باندې غواړم چې یو له هغې څخه د غزني ولایت د سرخاب بند او سلطان بند، دهنې درې بند او همداراز په وردګ ولایت چک ولسوالۍ کې د چک برېښنا بند او همداراز نور ګڼ شمېر نغلو بند، سروبي، درونټې او نور بندونه دي چې په هغه باندې کار شوی دی او د هغوی څخه په منظم ډول باندې پاملرنه کېږي، البته د پلان مطابق.
عابد صاحب کوم ولایتونه په پام کې دي چې اوس لپاره هلته په هغه ولایتونو کې د اوبو د مدیریت لپاره د بندونو جوړولو ظرفیت شتون لري خو لا هم ورته اوسه پورې رسیدګي نه ده شوې خلک یې دغه بندونو ته لاسرسی نه لري فکر کوئ څه ولایتونه نور پاتې دي چې هغوی ته باید تاسو لومړیتوب ورکړئ تاسو پوهیږئ او تاسو سره مو دا خبره شریکه کړې ده چې د اوبو انرژۍ وزارت له لوري د اوبو د مدیریت په برخه کې او همداراز د انرژۍ د تولید د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې منظم 15 کلن پلانونه جوړ شوي دي او د دغه پلانونو مطابق په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته په کتو سره ملي پروژو ته په کتو سره او بودیجې ته په کتو سره د اوبو د مدیریت په برخه کې او د انرژۍ د تولید په برخه کې پروژې پلي کېږي نو هغه معیار چې نیول شوی دی هغه متوازن انکشاف دی بودیجې ته په کتو سره او ملي پروژو کتو سره د اوبو د مدیریت په برخه کې پروژې پلي کېږي. ډېره زیاته مننه کورمودان د اوبو انرژۍ وزارت ویان ښاغلی مطیع العابد. له تاسو مننه په مداوات